سحر او جادو دا باندې چلیږي په خبره باندې پوه شوې ما یو سړی ته یو خبره کړې وه هغه باندې بده لګېدلې وه نو هغه وایي چې زه به په تا جادو کوم د جادو په باندې مړ کوم خبره پوه شوې نو ما و تاسې د خولې نه وختل مې انشاءالله ستا جنازه به کوم انشاءالله ستا جنازه به کوم زه لا ژوندی یم او هغه مړ شو جنازه مې پرې وکړه او تقریر مې پرې وکړو خبره باندې پوه شوې د هغه جادو لا په ما نه دی چلېدلی په سر یې راله دړ نه دی راوستی خبره پوه شو ولې زه دونه یوه نیمه لیشت ومه چې دا وظیفه چې دا زه تاسو ته ویمه دا ما ته والد صاحب رحمه الله ښودلې وه او د هغه وخت نه زه کوم او یوه شپه هم رانه الحمدلله نه ده قضا شوې نه په سفر کې نه په حضر کې نه په حج کې نه په عمره کې نه په بیمارۍ کې رانه نه ده قضا شوې بس الله د سحر او جادو نه محفوظ ساتلی نو په تاسو څه چل شوی دی کې به راځي څه ډېر اوږد وخت پې هم دی لګي ښه دا کوئ انشاءالله کور کې هر فرد ته ووایئ زنانو ته مو وایئ لوڼو ته مو ووایئ خویندو ته مو ووایئ ښځو ته مو ووایئ ودا وایئ انشاءالله که عمر بر په تاسو جادو چلې دا علاج دی داسې نه چې جادو نشته جادو کافر خلک کوي بیمانه بیدینه خلک جادو کوي جادو چلیږي د جادو اثر شته خو دونه قدرې خبره ده ته چې ګټ راوالي سړي له په سر ولي نو دا به خوږېږي که نه به خوږېږي سر به ماتېږي که نه نو جادو اثر شته دی خو د جادو توړ هم شته که نه جادو به د یو بیمانه سړي د خولې خبرې او توړې د الله جل شانه کلام دی نو توړ بیا نه یاره نو دا پابندۍ سره کوئ وامرې یویش پیرې بسم الله الرحمن الرحیم یوه پیره سوره فاتحه الحمدو شپږ پیرې آیت الکرسي او د قرآن مجید اخیری درې سورتونه درې پیرې دا ووایه قبلې طرف ته شوف که داسې څلورو اول قبلې طرف ته اول بیا داسې ګیر چاپېره بیا اسمان ځمکې ته بیا په لاسو شوف که او په ټول بدن باندې راکاږه نه به چلیږي جادو که خیري ښه کوي ختم به شي آینده به نه چلیږي